د حضرت نافع چې دا د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه خادم و. د روایت کې د حضرت عبدالله ابن عمر نه فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې نبی علیہ السلام به منع کوله د قزع نه. قزع نو نافع ته پوښتنه وکړه چې قزع څه ته وایي، څه مطلب دی؟ نو عبدالله ابن عمر ته وایي چې قزع دې ته وایي چې د ماشوم د هلک د سر ویښتان بعضې حصه کټ کړي او بعضې حصه پرېږدي. دې د نبي علیه السلام منع کړي. د دې حدیث روایت صحیح بخاري او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث دا خبره معلومه شوه چې مسلمانان که داسې کوي چې خپل د سر ویښتان نیم واخلي کټ کړي، لکه نن سبا چې رواج دی دا د سټ نه واخله بره نیم سره پورې ویښتان کم کړي وي او بره نور پریښي. هغه بعضې وریان دي پسونو په شانتې ښکاري، بعضې ځناورو په شانتې ښکاري. نو هغسې ویښتان جوړول دی نبي علیه السلام منع کړي. دې ته په حدیث کې قزع وي. قزع نو قزع همدغه ده چې د سر ویښتان د سر د خوا نه بره یو ځای پورې وخرئ یا په ماشین باندې کم کړي او بره ببر ببر پرېږدي. دې د نبي علیه السلام منع کړي. نبي علیه السلام یو ماشوم کتلی و چې د هغه د سر ویښتان نیم کټ شوي و نیم پاتې و. نبي اسلام ته ویلي یا مکمل وخروي یا پرېږدئ. نو داسې ویښتان جوړول چې د هغې نیم کټ شوي نیم پاتې دی نبي اسلام منع کړې ده. اوس که نن سبا مسلمانانو ته وایي چې دا کار مه کوئ، ولې؟ نو ولې خو دا ده چې نبي اسلام منع کړې ده، ستا پیغمبر منع کړې ده. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړې چې د سر ویښتان به داسې نه جوړئ چې نیم کم کې نیم غټ غټ پرېږدي، یو شان برابر کا. نو نبی علیہ السلام دې منع کړې، بس ولې پرېږده؟ نن سبا به خلک دلایل وایي. بعضې خلک په رسنیو په تلویزیونو کې هم ناستې، ټي وي کې وغیره کې ناستې دا خبرې کوي چې ولې. نو ولې خو دا ده چې نو ولې خو جنګ ته وایي. نو دا کومه موږ تاسو په دنیا کې وخت تېروو د نبي علیه السلام د حدیث موافق په تېروو. نبي علیه السلام دې نه منع کړي چې ته د ویښتان نیم سر کټ کړي او نیم سر پرېږدي. او بیا نن سبا داسې غیر مسلم خلکو سره مشابهت هم راځي. خو موږ به خبره دا کوو چې نبي علیه السلام دې نه منع کړي، داسې منع کوي. د دې وجې نه به مسلمانانو ورونو نه په خپله او نه د ماشومانو سرونه ویښتان به داسې نه جوړوي چې نیم دې خرولي او نیم دې پرېښي. دې نه په حدیث کې منع راغلی ده. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.